پاوند ډېر مې یادېږي د ژوند لار د جانان مدینه یو ځل مې بوځي. وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. خاوند ډېر مې یادېږي د ژوند لار. د جانان مدینه یو ځل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د کفن ورکولو طریقه او همدارنګه د جنازې د لمانځه حکم او د جنازې د لمانځه طریقه. د کفن ورکولو طریقه دا ده چې لومړی دې په څه پاک کټ یا تخته یا یو پوزي باندې د کفن څادر خور کړي. بیا دې د هغې له پاسه هغه پرتوک یا ایزار چې د مړي دی لنګ هغه دې د څادر باندې خور کړي، یعنې څادر تر پاسه څادر یې وغوړوه، د هغه تر پاسه دې د هغه مړي ایزار او د مړي لنګ خور کړي او د هغې د پاسه دې د کمیس نیمه حصه وغوړئ او نیمه دې ونغاړي، د سر طرف ته دې کیږي. د هغې وروسته دې مړی د غسل د تخرې نه راپورته کړي او د دې د پاسه دې کیږي. دا کومه ټوټې چې غوړولي دي، نو چې کله یې مړی په دې باندې کیښوده نو هغه د کمیس نیمه نغښتل شوې برخه هغه دې د مړي سر ته ننباسي او هغه دې د مړي تر نامه پورې همواره کړي. نو کله چې مړي ته کمیس ورواغوست، د کمیس نه دې وروسته چې کله د مړي هغه کم پرتوک دی نو لومړی چپه برخه او بیا ښي برخه په هغې کې دې مړی راونغاړي. دغه شان دې د دې نه وروسته څادر هم ونغاړي او د څادر دواړه سرونه دې په یوې ټوټې باندې وتړي تر څو چې هغه ونه ښویېږي. خو دا د سړیو په کفن کې. د ښځو په کفن کې د کمیس اغوستلو نه وروسته د هغې سر ویښته دوه ځایه کړي او د ښځې په سینه دې راخواره کړي. له دې نه وروسته د هغه سربند چې کله یې ویښته د هغه په سینه راخواره کړل بیا دې سربند د دې د پاسه واچوي. د هغې نه دې وروسته هغه ایزار یا پرتوک چې دی هغه دې راونغواړي، بیا دې سینه بند وغواړي، بیا دې څادر د دې نه وروسته ونغاړي او آخر څوکې به یې په یوې ټوټې باندې وتړي. په کفن او د مړي په تندي باندې کافور موښل دا بهتر کار دی. خو یوې خبرې ته متوجه اوسو، که مړي ته د غسل ورکولو لپاره د کور څه پاک لوښی یا ټوټه استعمال کړی شي نو هغه څه پلوا نه لري چې هغه لوښي نه بیا تاسو کرکه کوئ. دا ضرور خبره نه ده، بلکې څومره پاک لوښی وي چې په هغې کې د مړي لپاره اوبه واچولی شي دا به ډېره بهتره خبره وي. اوس نو مړی کفن شه، جنازه ده، دا په هر مسلمان قدرمنو اوریدونکو را روانه ده. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې غیر د نیک اعمالو نه هلته ستا نه اولاد، نه مور، نه پلار، نه زندگی، نه دارایی، هیڅ هم د ستا په درد نه لګیږي او تا ته نفع نشي رسولی. نو الله دې په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې الله رب العزت د قبر سختی په موږ باندې آسانه کړي او الله هم د آخرت په ورځ د خپل حضور ته په سره مخ باندې راپاڅوي. د جنازې لمونځ دا فرض کفایي دی. که د یوه کلي کور څخه یو کس هم د جنازې لمونځ وکړي نو د ټولې کورنۍ غاړه خلاصه شوه. خو که د کلي یو کس هم جنازې لمونځ ونه کړه نو بیا ټول ګنهګار دي. خو د هغه چا لپاره چې جنازې ته نه وي تلي، اما څوک چې هلته جنازه کېږي ټول حاضر وي، بیا په هغو فرض کفایي نه ده بلکې په ټولو باندې فرض ده چې هغوی ټول د جنازې لمونځ وکړي. او د بده مرغه موږ وینو چې هلته جنازه کېږي هره خواته کسان ولاړ وي، د جنازې لمونځونه هم نه کوي. د جنازې د لمانځه شرطونه، د جنازې د لمانځه د صحیح کېدو دوه شرطونه دي. یو هغه چې د هغه تړاو د لمونځ کوونکو سره وي، دویم هغه چې د هغه تړاو د مړي سره وي. د جنازې د لمونځ کوونکي لپاره هغه ټول شرطونه پوره کول ضروري دي کوم چې د عامو لمنځلو لپاره ضروري دي. صرف په دوه خبرو کې فرق دی. په عامو لمنځونو کې د سړي نه د جماعت د تلو د ویرې په وخت کې چې کله تا نه جمع تېرېږي تا ته د تیمم وهلو اجازت نشته، او که د جنازې لمونځ د ستا نه فوت کېږي د جنازې لمونځ د فوت کېدلو ویره وي هلته ته تیمم کولی شي. بله دا چې په نورو عامو لمنځونو کې رکوع او سجده وي او د جنازې په لمانځه کې رکوع او سجده نشته. دویم
کوم شرطونه چې د مړي سره تړاو لري هغه دا دي: مړی به مسلمان وي، د کافر جنازه نه کیږي. مړی به پاک وي، په ناپاکي کې جنازه نه کیږي. دریم، کفن به پاک وي. څلورم، مړی باید پټ وي. پنځم، مړی باید د جنازې لمونځ کوونکي په وړاندې په ځمکه یا په کټ کې ایښودله شوی وي. مړی په موټر کې یا په بله سورلي باندې نه وي ایښی چې ته لاندې ولاړ وي او د هغه جنازه کوي. د جنازې د لمانځه طریقه. د جنازې د لمونځ کولو طریقه دا ده چې له ټولو مخکې دې صفونه برابر شي. که چیرې 4 یا 10 سړي وي نو یو صف دې جوړ کړي. لکن که د سړو تعداد په جنازه کې هغه څوک چې جنازې ته راغلي که د هغو تعداد ډیر زیات وي نو بیا پکار ده چې 3 صفونه یا 5 صفونه یا 7 صفونه جوړ کړي. غوره خبره دا ده چې هغه طاق صفونه جوړ کړي، خو دا لازمي نه ده چې ضرور په هرې جنازه کې دا نارې کیږي چې 11 یې کوي یا یې 9 کوي یا یې 15 کوي. غوره خبره اگر چې ده خو دا ډیره لازمي خبره نه ده. نو چې کله صفونه برابر شو امام دې نیت وکړي او ټول مقتدیان چې د امام پسې په دې جنازه کې ولاړ دي هغوی دې هم د جنازې لمانځه نیت وکړي. او دا نیت په زړه کې کفایت کوي. ضرور نه ده چې دا نیت ته په خوله باندې ووایي. بس په زړه کې به ګرځوي چې دا جنازې لمونځ سره د تکبیراتو یې ادا کوم، ثنا الله دپاره، درود رسول الله لپاره، دعا د مړي لپاره، او اقتدام یې وکړه د امام پسې الله اکبر به کوي. خلاص دا به نو چې کله نیتونه خلاص شول امام دې په لوړ آواز سره تکبیر تحریمه ووایي او دواړه لاسونه به پورته کړي. مقتدیان به هم چې څوک جنازې مانځه کې شریک شوي هغوی به هم تکبیر تحریمه په قراره باندې ووایي. د هغه نه به وروسته لاسونه وتړي د لمانځه په شان. امام او مقتدي به دواړه ثنا یعنې سبحانک اللهم ووایي. سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. که دا ویله هم صحیح او که دا ټکی پکې زیات که چې وجل ثناؤک ولا اله غیرک دا غوره ده. چې کله سبحانک اللهم خلاصه شوه نو امام دې بیا په لوړ آواز سره الله اکبر ووایي، خو لاسونه به نه پورته کوي. مقتدیان به هم الله اکبر ووایي. دا دویم تکبیر شو. نو له دې وروسته به امام او همدارنګه هغه مقتدیان چې امام پسې ولاړ دي دوی به درود ووایي. یا هغه عام درود تاسې په مانځه کې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا دې ولولي. یا ځینې فقهاو دا درود ومیلی چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وارحمت وترحمت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. نو هر یو درود چې ولولي کفایت کوي. نو چې کله امام درود خلاص که بیا به په لوړ آواز سره الله اکبر ووایي، لاسونه به غوږو ته نه پورته کوي. نو چې الله اکبر ویلې مقتدیان به هم الله اکبر ووایي. نو که مړی بالغ سړی وي یا بالغه ښځه وي نو امام او مقتدیان به دواړه دا دعا ولولي: اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. ای الله بخښنه وکړې زموږ ژوندو ته، همدارنګه بخښنه وکړې زموږ مړو ته، بخښنه وکړې زموږ حاضرو ته، بخښنه وکړې زموږ غائبو ته، بخښنه وکړې زموږ وړو ته، بخښنه وکړې زموږ لویانو ته، زموږ سړو ته، زموږ ښځو ته. ای الله په مونږ کې چې څوک ته ژوندي ساتې هغه په اسلام ژوندي وساته، او څوک چې ته مړه کوې نو د ایمان سره مرګ ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ځینې نورې دعاګانې هم راغلي. دا دعا خو د بالغ سړي او د بالغې ښځې لپاره وه. اوس که یو ماشوم وفات وي او نارینه وي نو هغه به امام او مقتدي به دواړه دا دعا ولولي چې اللهم اجعله لنا فرقا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. ای الله دا هلک زموږ د بخښنې وسیله وګرځوه او دې زموږ لپاره اجر او د آخرت توښه وګرځوي. دی زموږ لپاره شفاعت کوونکی او شفاعت او د شفاعت وړ وګرځوي. او که نابالغه نجلۍ وي نو دا دعا بلولي چې اللهم اجعلها لنا فرقا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. ای الله دا جلۍ زموږ د بخښنې وسیله وګرځوي او دا زموږ لپاره اجر او د آخرت توښه او دا زموږ شفاعت کوونکې او د شفاعت وړ وګرځوي. د دعاګانو د لستونه به پس امام په لوړ آواز او مقتدیان په کراره الله اکبر ووایي او د عامو لمنځونو غوندې دې سلام وګرځوي نو د جنازې لمونځ ختم شي.
قدرمن اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو دمې ته. دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام. دا د جانان مدینه یو ځل مې بوځې، دا د جانان مدینه یو ځل مې بوځې. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د جنازې په لمانځه کې 2 فرضونه دي. اول لمونځ په ولاړه کول، د جنازې لمونځ په ناسته نه کیږي. دویم 4 تکبیرونه ویل، دا 4 تکبیرونه ویل دا هم په جنازې مانځه کې فرض دي. خو که کوم ماشوم د پیدایښت په وخت کې مړ شي او آواز یې کړی، د هغه جنازه دې هم وشي او په هغه باندې د نوم هم کیښودلی شي او وروسته د هغه دفن کړی شي. د پیدایښت په وخت کې چې ماشوم وفات شي او هغه غږ پورته کړي، یعنی ژوندی وي وروسته مړ شي، نو هغه ته د کفن هم ورکړی شي، په هغه د جنازه هم وشي او په هغه باندې د یو نوم کیښودلی شي، بیا دې دفن شي. او که د مور په ګېډه کې مړ شوی وي او مړی پیدا شي، نو زموږ فقهاو دا لیکلي دي چې نوم دې هم پې کښېږدي، کفن دې هم ورکړی شي، خو د هغه د جنازه نه کیږي، په قبرستان کې دې په یو ځای کې دفن کړی شي. او دې خبرو ته د قدرمنو اورېدونکو موږ متوجه اوسو چې د جنازې لمونځ په جومات کې دننه یا قبر ته مخامخ کول مکروه تحریمي دي. زموږ فقهاو دا لیکلي، ځکه که قبرونو ته مخامخ د جنازې لمونځ وشي، نو د خلکو په زړونو کې به د قبر لویي پیدا شي، بیا به پرې څوک ګلونه اچوي، څوک به ورنه طوافونه کوي او یا به قبرونه څپوي او د هغه قبر نه به بیا سوالونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رب العزت د ټولو نه محبوب بنده و، هغه په خپل قبر د دې شیانو څخه منع کړې ده چې لا تجعلوا قبري بعد عیدا. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زما قبر زما نه وروسته وثن مه جوړوئ یعبد، چې د هغه عبادت وکړی شي. او په جماعت کې د جنازې لمونځ دننه ځکه مکروه دی ځکه چې هلته ویره د تلویث د مسجد ده چې جومات چټل نشي. اما که د جنازه د جومات نه بهر ویښې وه او خلک په جومات کې ولاړ وه، بیا دې مانځه کې څه مشکل نشته دی. او مړی چې په قبر کېږي، زموږ فقهاو لیکلي دي، نو د هغه شا د ختیځ لورې ته او مخې باید قبلې ته شي او په قبر کې دې کېښودلی شي. او ځینې فقهاو دا هم لیکلي دي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، الله لږ خاوره راواخلي او دا کلمات دې وایي چې منها خلقناکم، په دویم ځل دی بیا په لاس کې خاوره راواخلي او دا کلمات دی ووایي چې وفیها نعیدکم، او خاوره دی په مړي باندې واچوي، او په دریم ځل دی بیا خاوره په لاس کې راواخلي او دا کلمات دی ووایي چې ومنها نخرجکم تارة اخرى. د دې آیت شریف مطلب دا دی چې الله رب العزت فرمایي چې ما د دې خاورې څخه پیدا کړي یاست، دې خاورې ته به مو بیرته ورولم او د قیامت په ورځ به مو بیرته د همدې خاورې نه راباسم. او دا کومه ضروري خبره نه ده. او ځینې خلک دي چې هلته په لوټه باندې لیکل کوي یا په کفن باندې په توش باندې لیکل کوي، دا د اسلام په مقدس دین کې بدعت دي، خرافات دي، دا نشته. صرف دومره ثابته ده چې د مړي په تندي او د مړي په سینه باندې بسم الله الرحمن الرحیم په خپل لاس او په ګوتې باندې لیکلی شي، نه به په توش په کفن څه لیکل کوي او نه به په لوټه باندې لیکل کوي. د ښه کولو نه دې وروسته امام د قبر سر طرف ته ودرېږي او د بقرې صورت اولني آیتونه دې ولولي او د مغفرت دعا دې ورته وغواړي او له هغه وروسته یې د مړي پښو ته ودرېږي، که بل څوک نه ول. او که بل څوک وخت ولاړ دی قریب یې هلته وایي او د بقرې صورت آخریني آیتونه دې ولولي. او دا ضروري خبره نه ده چې ټول خلک د یو ځای دعا وکړي، هر سړی ځان ته هم دعا کولی شي چې مړي لپاره دعا وکړي. او چې کله هدیرې ته ځي هلته د دنیا خبرې کول مناسب نه دي. صرف په زړه کې دا سوچ راوستل پکار دي چې سبا به ما پسې هم خلک را روان وي او ما به هم همدې ځای ته راوړي او دلته به زما د عمل نه پرته بل هیڅ ماته نه پکارېږي. خو هلته چې موږ قبرو ته ځو هدیرې ته خاندو، خپل ټوکې هم شروع کړي. او جنازې لمانځه ته د ښځو تلل مکروه دي. د جنازې لمونځ دې لپاره ناوخته کول چې خلک ډېر شي، دا هم مکروه دي. او څوک چې جنازې لمانځه ته ځي هلته د په سوارلي نه ځي، پیاده دې لاړ شي، دا به هغه لپاره ډېره بهتره. هغه څوک چې لرې نه راځي هغه بېله خبره ده. نو چې کله مړی دفن شي په هغه باندې خاورې اچوي، قبر دې ډېر لوړ نه جوړوي. د قبر لوړوالی باید یو لیش په اندازه وي او همدارنګه قبر دې نه پوخوي، ځکه د قبر پخول د اسلام په مقدس دین کې حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نهیه کړې ده. او که داسې مسله وه چې څو مړي شوي وو، 10-15 مړي په یو ځای شوي ول، نو بهتره دا ده چې د هر یو جنازه بیله بیله وشي. او که بیله بیله نه وي، یو ځای د ټولو جنازه هم کیدلی شي. او که څوک د جنازې په لمانځه کې هغه وخت شریک شو چې د هغه نه اول تکبیر تیر شوی و،
نو چې کله لمونځ ختم شي هغه د سلام ګرځولو نه مخکې هغه خپل تللي تکبیرونه ووایي که یو تکبیر پرې تېر و او که دوه تېر و بیا دې سلام وګرځوي هغه دعاګانې چې تا نه په تکبیرونو کې پاتې دي د هغو ویل ضروري نه دي ځکه دعا سنت ده او تکبیر ویل فرض دي ته راغلې جنازې مانځه ته 2 تکبیره درنه تېر ول نو چې کله امام سلام ګرځوي ته سلام مه ګرځوه خپل یو تکبیر او 2 تکبیر ووایه خو هغه دعاګانې چې تا نه تېرې دي د هغې لوستل ضروري نه دي ځکه دعا سنت ده او تکبیر ویل چې دي فرض دي د جنازې امامات که د کور څوک وکړي نو دا ډیره بهتره خبره ده او که د کور څوک نه ول نو بیا د هغه کلي یا د محلې امام چې څوک دی امام الحی هغه د جنازې مونځ ورکړي او د ولي د اجازې نه پرته د مړي امامت کول ښه نه دي باید چې څوک ولي د مړي دی د هغه نه د اجازه واخیستله شي بیا د جنازې لمونځ وکړي او که چا د ولي د اجازې نه بغیر د جنازې مونځ ورکړی و اعاده یې کیدی شي او که د ولي په اجازه یې ورکړی نو بیا اعاده نشته اگر که فقهاو دا هم لیکلي که د ولي په غیر د اجازې مو هم اعاده دې نه کوي که د امام او مقتدي یې ویلو سره لاسونه غوږونو ته پورته کړه مونځ یې شوی بیا د مونځ کولو ضرورت نشته دی او فقهاو دا هم لیکلي که یو سړی په سمندر کې په بیړۍ او په کشتۍ کې مړ شه او تر څو چې ته وچې ته رسېږي هلته د مړي د خرابېدو ویروي نو فقهاو ویلي دي چې دا دې په دې سیند کې لاهو کړي په سیند کې دې خوشې کړی شي او په کوم ځای کې چې مړی دفن کړی شه بیا د هغه ویستل ناروا دي د هغه ځای نه به یې نه وباسي او بل ځای ته به یې نه وړي او نن د عادتونه د خلکو دي چې دلته زه امانت دفن کوم دې ځای نه وباسم بل ځای وړم یا په یو ځای کې مړ شي د هغه ځای نه راوړي چې کوم ځای کې وفات شي هلته یې دفن کړه غیر په هغه ځای کې که د سیلاب ویره وه چې قبرونه وړي کولی شي چې مړی وباسي بل ځای کې دفن کړي اما امانت ښخول یا د یو ځای نه د مړي بل ځای ته وړل دا د اسلام په مقدس دین کې نشته دی په ژوندون کې د ځان لپاره کفن اخیستل روا دي مګر په ژوندون کې د ځان لپاره قبر ویستل ناروا دي ځکه د مرګ ځای معلومات یوازې الله ته وي تا ته نشته چې ته به کوم ځای کې مړ کېږي د جنازې لمونځ د مازدیګر او د سهار نه وروسته کیږي د لمازدیګر نه وروسته چې کله لمر بلکل زیړ شوی نه وي نو د جنازې لمونځ کیدلی شي همدارنګه د سهار د لمانځه نه وروسته هم د جنازې لمونځ کیدلی شي دا زموږ فقهاو لیکلي دي او تعزیت و غمرازي چې په دې باندې په نورو خپرونو کې زه تفصیلي غږېدلی یم د رښتیني مومن په خپرونو کې په کوم کور کې چې مړی وشي نو تعزیت کول سنت دي یعنې د کور خلکو ته تسلي ورکول او د صبر دعا ورته غوښتل دا سنت دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به پخپله هم غمرازي لپاره د خپل خلکو کورونو ته ورتللو په کوم کور کې چې مړی وشي نو هغوی ته 3 وخته د ډوډۍ وروړل ضروري دي چې نور خلک هغو ته ډوډۍ وروړي او د 3 ورځو نه وروسته د مړي کور ته د تعزیت او د فاتحې لپاره ورتګ دا مکروه دي البته هغه خلک چې لرې لرې ځای نه راځي دا حکم د هغوی لپاره نه دی هغوی کولی شي چې وروسته د 3 ورځو نه هم تعزیت او فاتحه وکړي او ځینې ښځې دي د مړي په کور کې د 3 ورځو لپاره اور لګول ښه نه بولي چې اور دلته مه بلوئ دا خبره کوم اساس نه لګلی بلکې دا یو جاهلانه عمل دی همدارنګه چې مړی په کور کې مړ شي نو د پښو طرف نه یې وباسي د سر طرف نه یې نه وباسي یا همدارنګه اوبه پسې شیندي یا تیږه په بل طرف ته واړوي دا ټول جاهلانه اعمال دي د اسلام په مقدس دین کې دا کوم اساس نه لري نو قدرمنو اورېدونکو دا و د جنازې لمونځ د کفن ورکولو طریقه په دې هیله چې تاسو په غور سره اورېدلي او څه ناڅه ته ترې یاد کړي وي نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه الله مو مل شه